Hold on. Was your... Excuse me. Give me a chance. Was your God Jesus a Jewish man? I saw you jump away from somebody else's video. No, I know. Jesus. پنځه زره کسان په دې ځای کې په درس وي دي. پولیس هم ولاړ وي دوی د دې لپاره چې You said the... Will you let me speak? دلته ډېر جنګونه سوي دي. ها جنګونه سوي دي ورسي خو پولیس ولاړ دي. دوی خو به ډېر کسان مسلمانان او ډېر کسان مسلمانان سوي. د لاس کاله کې زموږ په دعوت سره 15 لکه غریبان اسلام قبول کړي دي. زما دعوت ملګري پر مخ یې ورته I'm not a Muslim. I'm not a Christian, but I'm studying your Bible. د باچا خلاف د حکومت خلاف هغه به نیول کېدی. I debate with Martin. I know you're going to fail miserably. I'm proving to you from the Quran. او د افغانستان په اړه هم کله کله بحث کوي له خلکو سره چې دین تاسو ته څه وایي لکه دا نه چې ملا صاحب تاسو ته څه وایي. They can prove it with the identity line. د ابراهیم صافي یوټیوب درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن د بریتانیا یا لندن په داسې یوه سیمه کې یم چې تر ډیره دلته پر اسلام، عیسویت او نورو دینونو او مذهبونو باندې آزاد بحث کیږي. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. نو هڅه کوو چې دلته زموږ او ستاسې ځینې افغانان چې هغوی په پښتو یا هم په دري ژبه را سره وغږېږي. هلته وړاندې هلته اجتماعي صاحب معلومیږي، هغه سره به خبرې وکړو. راځئ را سره. اجتماعي صاحب السلام علیکم. جوړ په خیر. اجتماعي صاحب څنګه یې؟ ښه جوړ په خیر یې؟ ته خو یې ژوندی اوسې، را پیدا مو کړې دلته ښه ده. څنګه او ژوندی اوسې. اجتماعي صاحب خبرې به کوو دغه مایک به زه یو تاسو ته درکړم. صحیح مهرباني وکړئ. اجتماعي صاحب ما ته ډېره زیاته جالبه وه ستاسې ما چې څومره معلومات کړي ستاسې خو دا ځای ستاسې لپاره بیخي تل همدې ځای کې یاستی. هو موږ خو یکشنبه راځو. دا زما دعوت ټیم دی، شیخ محمد و نور علي داوا، محمد ایجابي، ټوله موږ د دې راځو دعوت کوو. اجتماعي صاحب ما سره خو کامرې برخه کې څوک نشته دی، کامرې سره به هغه کوو نن. نو اجتماعي صاحب که راته ووایي یو څه ما ته ډېر جالبه و. دلته په بېلابېلو هغه باندې دینونو خلک راځي، په مذاهبو باندې بحث دی. د دې هغه تاریخچه څه ده که په دې باندې راته لږ معلومات راکړي؟ بالکل. دلته چې دی یهود راځي، نصرانیان راځي، هندوان راځي، سیکان راځي، ایتیس ملحدین راځي، بودیست راځي، هر قسم مذهبي خلک راځي او مسلمانان راځي او دوی بحث و مناظره کوي پر مذهب، پر سیاست، پر وطن، پر لیډر. هر یو د خپل عقیدې، د خپل مذهب، د خپل دین، د خپل کتاب، د خپل لیډر دفاع کوي په دلیل منطقي له اخلاق سره. دې ته وایي سپیکر کورنر. دا چې د دغه علاقه چې ته ټوله وینې دا د رویل فیملی ده. کوم چې شاهي فیملی ده، فامیل دی. بالکل. کوم چې شاهي فامیل دی لکه درمخه چې کوین الیزابت وه، دا د هغو ځای دی. د دې اصلي تاریخ دا دی چې په یوکې برطانیا کې 1800 سنې پورې د خبرو ازادي نه وه. که چا خبره وکړه د باچا خلاف، د حکومت خلاف، هغه به نیول کېدی. په دې ځای کې به په دار کېدی. په 1800 تاریخ د 1890 څخه بیا د 1800 سنې پورې یعنې 2.5 کاله درمخه 15,000 کسان په دې ځای کې په درس وي دي. دا د همدا رویل فامیلي حکومت، رویل فامیلي باچایان چې د دې خلاف چا خبره کول، خبرې ازادي نه وه. زه به یو بل تاریخ درته ووایم چې دا هم د دې سره یو ځای کړمه. که تاسې وګورئ موږ تاسې په دنیا کې په خبرو، په وطن هېواد کې دا موږ اورو چې په غرب کې ښځې ته ازادي ورکول سوې ده یا ښځې ته حق حقوق ورکول سوي دي. در 1900 تاریخ پورې، 1800 تاریخ پورې په دا ملک کې ښځې حق نه درلودی چې مذهبي کتاب ووایي. ښځې حق نه درلودی چې د خپل خاوند مخ ته خبره وکړي. ښځې حق نه درلودی چې مثال دی په ووټ کې حصه واخلي. ښځې حق نه درلودی چې تعلیم وکړي.
ښځې حق نه درلودی چې خپل جایداد خرڅ کړي او د دې د دعوو په شک و شبهه کې و ډاوټ کې و چې دا ښځه حیوان دی که انسان دی ګوره د حق حقوق اوس اسلام د که ولاړ سي 1400 کال راهیسې هاف کوټر اسلام د اشره څخه څه راغی اشره څخه د سکولرو 1,00,000 صحابه و نرو ته درس ورکوي اول پونتون یونیورسټي چې په دنیا کې جوړه شوې ده 1,000 کال در مخه اول پونتون یونیورسټي چې جوړه شوې ده 1,000 کال در مخه هغه یو مسلمانې ښځې جوړ کړه بیا دوم پونتون یونیورسټي د ایټلي کې جوړه شول درېمه یونیورسټي په پونتون کمبریج بیا اکسفورډ جوړه شول نو بیا دی په 1800 سنه کې ښځې ته 1900 سنه کې دا حق حقوق ورکوي چې ښځه اوس حق لري چې هغه مذهبي کتاب ووایي د خاوند خلاف خبره وکړي ازادي خپل جایداد خرڅ کړي الله تعالی 1400 کال در مخه په قرآن کې دا حق حقوق ښځې ورکړي دي یعنی اسلام سے دا واخلي خو نو بیا چې دی په 1800 سنه کې 200 کال در مخه دغه وژنه چې خلک یې په دار کوله د ازادي اجازه نه ورکړه چې ازادي خبرو دا بند کړله او 200 کال در مخه 200 کال در مخه دغه ځای وټاکئ چې په دغه ځای کې به خلک آزاد وي چې دی دلته بحث مناظره وکړي په دلیل منطق اخلاق سره اجتماعي صاحب 200 کال دا ځای شروع دی یو شی بل څه علت شو ولې دغه پریکړه ولې بدله شوه چې ټولو ته دا ډول ازادي ورکول په دې خاطر چې دی اوس په دې پوه شو چې موږ باید انسان ته حق حقوق ورکو انسان ته ټول د حق حقوق ورکو د ویلو چې مثال هر یو حق لري چې په سیاست کې کو حصہ واخلي په مذهب کې حصہ واخلي بالکل پوس ولې اوس کدا ولاړ سي قرآن ته الله سبحانه وتعالی په قرآن کې 1400 کال در مخه دغه ازادي د خبرو نړیوالو دنیا او انسان مسلمانانو ته الله تعالی په قرآن کې وای راو بولې دی په شایسته دلیل منطق اخلاق سره په حکمت سره او دعوت ورکړي او بحث مناظره سره وکړي بالکل 1400 کال در مخه دی کې کله راغله 200 کال در مخه بالکل اجتماعي صاحب یو شی بل کدلته لیدونکو ته جواب Excuse me. Give me a chance. Was your God Jesus a دلته ما ولیدل ډېر سره دوی ګرمیږي او دوی ډېر جالب دي خو وهل ټکول پکې نه کوي پولیس ولاړ دي دلته ډېر جنګونه سوي دي جنګونه سوي دي ورسي خو پولیس ولاړ دي دلته چې دی لاس اچول منع دي باس بکې لاس بنا چي او دا میدان چې دی دا میدان مسلمانانو ګټلی دی الحمدلله زموږ مسلمانانو زما د دعوت ټیم دا میدان ګټلی دی زموږ مسلمانان زموږ سره زما د ملګري ګوره زما ټیم دی هلته ولاړ دی څوک خبر نه کوم محمد حجابي علي داوا شیخ محمد ټول زما ټیم نه نصراني بحث سره کوای شي نه ملحد بحث سره کوي نه يهودي نه سیک نه هندو ټول د حق اسلام شکست ورکړی دی ګوره د حق مکلف څوک نشي کولی یعنی یو شی بل دلته تاسو ویلې قسم هم مسلمانی کې دلته و ډیر قسم مسلمان شهاده کوي الله باس مناظره کې اسلام قبول کړي دلته اوس پر یو نفر دلته بته نه ویني چې هغه د ملحد سوی دلته چې ملحد یعنی ملحد کېږي نه دلته عیسویت ته څوک نه نصراني کېږي نه یهودي کېږي نه خو دوی راوړي اسلام ته ولې اسلام حق دی ګوره الله تعالی وایي حق راغی باطل تاش په تاش در بدره سو نو مسلمانان چې دلته راغلله دا میدان الحمدلله مسلمانان ګټلی دي دا رقم دلیلونه دی راوړي چې هغه موږ په ډېر اساني سره جوابونه ورکوو او بیا چې پر دې سوال وکړو دی بیا هغه جواب نه لري موږ ځان ورته ټرین کړی دي موږ 15 لکه مسلمانان ټرین کړي دي دا ټریننګ کورس موږ ورکوو 15 لکه موږ په یو کې او دنیا کې ګورې زه به تاته دا یو مثال در کوم دی موږ ولاړو دعوت مو کې انګریزه ښځه راغله زما دعوت ملګري پر مخ یې ورته کړله از پر مخ یې ورته کړه هغه د هغه ناوړې پر خپل لباس د نجلۍ وموښته انګریزه زما ملګري دعوت ملګري ټیکشي راواخیستې وره کوي ورته ویې ویله چې دا ستا ناوړې چې پر ما دې توکړې ستا پر کالو وموښته دا ټیکشي واخه پاکې کړه هغه به ګوډ ډېر ښه وخت لره تبسم یې ورکړي دا ولاړه بېرته راغله وایي کلیسا زما میډیا زما فامیل ماته وایي چې اسلام ترګر دی مسلمانان ترګر دي خو زه غواړم چې اسلام ستاسې زده کړم ستا اخلاق زه متاثره کړم دعوت زما ملګري موږ ورکړي هغه مسلمانه شول
هغې انګریز اسلام قبول کړي د هغه ورور سره واده وکړي هغه ورور سره واده وکړي نکاح به ابایا وکړه پر هغه ځای باندې انګریزان ښځې ته دعوت شروع کړي څومره کسان تر اوسه پورې ستاسې دلته مسلمان کړي دي هغه شمېرې په یوکې برطانیه کې تقریبا د 10 کاله کې زموږ په دعوت سره 15 لکه غربیان اسلام قبول کړي دي زموږ سره هره ورځ 3-4 کسان آنلاین اسلام قبلوي چې موږ ټیم 3 ټیم لرو او بیا هر هفته زموږ مختلف ښارو کې د یوکې دعوت ټیم لرو موږ میز لګو لکه دا میز موږ لګوی تا ولیدي موږ دعوت کو او پر دا هر یو میز باندې زموږ سره هر هفته 3-4-5 کسان اسلام قبلوي کم کسان ډیر مسلمانېږي کم کسان زیات اسلام قبلوي ټول نصرانیان یهودیان سیکان هندوان ملحدین ټول داسې کسان هم راځي چې هغوی افغانان او اسلام یې پریښی او بیرته دلته راغلي اسلام یې قبول زما سره دا په خپله آنلاین و آنلاین ما ته ډېرو افغانان چې ملحدین سوي وه کوم چې په ټیک ټاک موږ دا ملحدین لرو چې د اسلام خلاف کار کوي هغوی چې دي په دماغ کې ډول شک راچولی و او بیا زما بحث مناظرې چې ولیدلې په غرب کې او د دغو ټیک ټاک ملحدینو زموږ تاسې هغو منډو تخته یې ولیدله بیا هغه بیرته راغلله اسلام ته داخل کلمه یې ول او مسلمانان شول د کومو هیوادونو مسلمانان زیات راځي د دعوت لپاره دلته زما دعوت ټیم کې چې دي زما سره عرب راسره دي ګو شیخ محمد د جوردن دی مدینه یونیورسټي څخه فارغه شوی دی شیخ دی د جوردن دی ابل روډ چې دی هغه د بنگلادیش دی ابل روډ چې دی مثال هغه د لیب پیدا شوی دی مثال د عراق را سره دی د ترکیه را سره دی یعنی د پاکستان د هندوستان ده یعنی موږ سره د هر ملک خلک زموږ سره موږ په ټیم کې لرو دعوت کوو سره پوښتنې نور هم لرو ستاسې دغه ټیم هم ګورو اجتماعي صاحب دلته ځینې نور کسان هم چې دي هغوی چې دغه دعوت کوي لږ لږ یې راته معرفي کړي ځکه ستا چې خو دعوت هم دلته دی دوی په کومو موضوعاتو دوی سره بحث کوي هغه به هم راته وښیي دوی په څه بحث کوي اجتماعي صاحب دا ورور چې دی دغه دسمال چې در سر تړلی دی دا د سومالیا دی دعوتګر دی د سومالیا دی دعوتګر دی او دغه انګریز سره بحث دی او دا بحث چې دی د اسلام او دغه د مذهب په مابین دی کیدای شي هغه نصراني یا ملحد وي انګریزان کې دوه کسان دي یا ملحد دی یا نصرانی دی هغه د الحاد یا د نصرانی مذهب دفاع کوي او مسلمان د اسلام دفاع کوي که اجتماعي صاحب را سره د ځینې نورې پوښتنې هم لرو او دلته ګرځو اجتماعي صاحب ښځې ډېرې مسلمانېږي دلته که نارینه زیات دي د چا شمېر زیات ښځې ډېر زیاتې مسلمانان کېږي علت یې څه دی هغه دا وجه ده چې ګورئ چې غربي نړۍ میډیا اسلام دشمنان وایي اسلام ښځې ته حق حقوق نه دی ورکړی نو که اسلام ښځې ته حق حقوق نه دی ورکړی نو بیا ولې ستاسې میلیون ښځې اسلام قبلوي څوک یې فورس کوي څوک د باپ راچي په دې ملک کې خو څوک فورس کوای نه سي زبردستي نه سي کوی نو الله تعالی وایي دیم پلان کې زوم پلان کوم الله تعالی بهترین پلان کوونکی دی دوی چې څونه دا پروپاګاندا کوي چې اسلام ښځې ته حق حقوق نه کړي هغونه د دې ښځې اسلام قبلوي یعنی د نظر نارینهو ته د ښځو د مسلمانېدو تعداد زیات دی ګوره الله تعالی قربان سم د پلان کې وګوره دوی ډېر پلان یعنی د ښځې استعمالوي ده هغه کسان چې مسلمانېږي د هغو لپاره بیا څه دا چې پروګرام لرو موږ هغه لپاره موږ هر 3 میاشتې کورس لرو چې 200-500 دا چې مسلمانان کېږي دی بیا راغواړو او یو تقریبا یو هفته موږ دوی ته لمونځ او درس ټوله شیان زده کوو دا خو مصارف هم لري مصارف د دې څوک ورکوي مسلمانان چارټي ورکوي اوس آیرا اسلامیک ریسرچ فاونډیشن چې دی زما زموږ دعوت ټیم سنټر چې دی نه آیرا اسلامیک ریسرچ فاونډیشن هغه چې دی هغه دا پروګرام مخ ته بیایي هغه ته مسلمانان چارټي ورکوي دا دعوت سپورټ کوي اجتماعي صاحب یو شی بل دلته خو تاسې له ډېره وخته تاسې دلته دعوت کوئ د پخوا پرتله دغه خلکو چې دلته راغلي د دوی شمېر زیات شوی کم شوی دی څنګه دا شمېر زیات شوی دی کم شوی نه دی راشکا زیات شوی دی و خو زیاتره چې اوس وګوره ټولو مسلمانانو دا مسیره کړې دي پخوا چې مسلمانان نه وه پخوا دی وه نه
اوس ټول مسلمانان چې دي مسیره کړی دي او مسلمانان ماشاءالله میدان ګټلی دي. دوی کې د بحث د تکړه خلک شته چې مطالعه لري. دوی خو ګوره تعلیم کړی دي، پوهنتون څوک د اکسفورډ یونیورسټي څخه فارغ شوی، څوک د کمبریج یونیورسټي څخه فارغ شوی. دا خو ټوله تعلیم یافته خلک دي. ساینس یې ویلی دي، د دنیا مذهبونه یې ویلي دي، الحاد یې ویلی دي، اسلام کې ډېر معلومات لري. خو الحمدلله حق چې دی هغه باطل د حق مقابله نشي کولی. حق همیشه کامیاب وي. دلته ډېر داسې مشهوره خلک به هم کېدی چې راځي یا به راغلي د دنیا مشهوره خلک دلته راځي، د بحث لپاره راځي. بحث لپاره راځي. د دنیا مشهوره خلک دغه ځینې کسان چې دلته مسلمانېږي چې د نورو د خوا پرې هغه کېږي چې مو مسلمانېږه یا ولې دی چې مثال دلته اوس موږ دعوت کوو نه، چې موږ دعوت کوو مثال یو څوک شهادت کوي اسلام قبلي، نو بیا دغه نصرانیانو یهودیانو ملحدین راسي انټرپ کوي و چیغې پر وایي نه چې وایي مه دا څه کوي نه، دی خو نه غواړي چې وایي دا خو مسلمان سو. نو والا دلته خو هم تاسې دعوت کوئ اجتماعي صاحب، هم ساعت به مو تېرېږي. ډېر جالبې کیسې به دلته کېږي کله کله. او ځینې مېرمنې چې سپین ږیري راوله دلته راسه دا سره نو دا سپین دلته دغه سپین ږیری چې دی دلته تقریبا د 10 کالو څخه دعوت کوي. 10 کال سپین ږیری څه دلته ځوان هلک راغلی و ماشاءالله دا اوسه پورې ګو دعوت کوي. دی خو به ډېر کسان مسلمانان ډېر کسان سره مسلمانان سره دا وینو ماشاءالله. اجتماعي صاحب هغه کسان چې دلته هغه ښځې چې تاسې مخکې وویلې چې ښځې چې اسلام قبلوي بیا هغه دلته مسلمانان ورسره ودونه کوي، زړه ورته ښه کوي چې هغه ورسره ودونه وکړي. بالکل اسلام کې خو اجازه ده چې واده ورسره وکړي، چې هغه حجاب وکړي، شراب پرېږدي، کلبینګ پرېږدي، ګناوې پرېږدي، په دین اسلام عمل شروع کړي نه. بالکل. نو بیا خو هغه بیا ډېرې غورې مؤمنانې جن جوړ شي، ولې په هغه کې بیا کلچر او سیسټم مو ختم شي. بالکل زموږ تاسې بعضې کې هغه بیا هم هغه کلچر پکښې کښي نه، هغه اسلام سره کلچر باندې ډېر اخته یي نه. نو په اجتماعي صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړی. ژوندی دی کور ودان خوشحاله اوسئ. مننه. دلته د بېلابېلو دینونو مذهبونو خلک راځي یو بل سره بحث کوي. ځینې بیا داسې یوازې چې هېڅوک یې خبرې ته غوږ هم نه نیسي. پولیس هم ولاړ وي دوی د دې لپاره چې کله چې دوی د یو بل د دین یا د مذهب او یا هم د کلتور باندې نیوکې کوي، کله کله سره چې ډېر ګرم شي نو دوی د جګړې د مخنیوي لپاره دلته ولاړ دي. خلک راځي هغوی ویډیوګانې کوي، دغه تصویرونه یې بیا په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. دلته ډېر ګرم بحث روان دی. دغه دوه کسان چې دي یو مسلمان او بله چې ده دا عیسوي ده، د دوی ترمنځ بحث پر اسلام او عیسویت باندې روان دی. په یو بل باندې نیوکې کوي. Excuse me, Christian lady, you say, hold on. You're a Christian lady. You said that, hold on. You said that. Will you let me speak? Hold on. Does God have a father? Answer. She's running. Answer. Does no answer? Does you answer? Check out Sarah's ministry Answer. for Jesus Christ. I No, subscribe okay. there. My subscribers are Okay, there. answer this one. How come you said Jesus is God and now you say Jesus had a father? How can God have a father? Christian lady. Takbir. I am Usman Ali. زما نوم عثمان علي دی. الحمدلله زه مسلمان یم. زه د یو مسلمان په صفت سپیکر کارنر ته اسلام ته د دعوت او د غیر مسلمانو سره د بحث لپاره راغلی یم. ما له دغې عیسوۍ میرمن سره مناظره لرله. په لومړي سر کې هغې د بحث لپاره پر ما غږ وکړ. زه د فلسطین جنډه له ځان سره لرم او دوی دا هم نه خوښوي. هغې له ما ډېرې پوښتنې وکړې، ما ځواب کړې، خو کله چې زما وار شو نو بې ځوابه شوه او لاړه.
په داسې حال کې چې د بحث یا مناظرې لپاره هغې دعوت کړی وم، خو کله مو چې خبرې پیل کړې زما د پوښتنو او ځوابونو تر اغېز لاندې راغله او لاړه. دلته هم ګرم بحث روان دی، راځئ دا هم در باندې ګورم. یعنی په هر ځای کې چې ګورئ شکر الحمدلله مسلمانان دي او د نورو پوښتنو ته په ځوابونو بوخت دي. دی وایي د کوم کس سره چې ما بحث یا خبرې کولې هغه د ګانا هیواد و. پر بېلابېلو موضوعاتو مو لومړی خبرې وکړې. په وروستیو کې هغه د قرآن کریم په اړه پوښتنې او ځینې نیوکې درلودې چې الحمدلله ځواب شوې. کله کله چې موضوعات لږ سره کړکېچن شي نو بیا پولیس مداخله کوي. دلته لکه په دې ځای کې درنو لیدونکو لکه څنګه چې مې تاسو سره وویل دلته زه ګرځېږم چې افغانان هم پیدا کړم چې په پښتو دري یعنې چې زموږ او ستاسو په ژبه باندې وغږېږي. تر څنګ مې یو بل افغان ورور هم ولاړ دی، که په سر کې ځان راته معرفي کړي او نوم دې راته ووایه. ښه زما نوم ارشد ګل دی. ارشد ګله که راته ووایې دا اوس موږ راغلي یو دلته دغه د سپیکر کارنر په نوم باندې د هایډ پارک سره، تاسې هم دلته راغلي یاست، هر کله راځئ دلته که څه ډول حساب دی؟ بس زه دلته کله کله چکر له راځم او بس کله کله بس راشو، هر وخت نه راځم خو بس چې داسې کله مېړه وشي بس راشم چکر ولګوم، اخوا دېخوا خلکو سره خبرې وکړو بیا ځم کور ته. دلته تاسې دعوت خو به کوئ خلکو ته، خو به هغه څه مو چې زده یې د خلکو سره به یې شریکوئ که څنګه؟ بالکل خلکو سره کله د پولیټکس خبرې هم کوو، کله پکې مذهبي خبرې کوو، د ریلیجس خبرې کوو. خپله کمې خبرې ډېرې کوئ دلته د خلکو سره چې راځي په څه باندې غږېږي؟ مخکې ما دلته ولیدلې تاسې په سیاست باندې غږېدلی. نو بس سیاست هم کوم، سیاست خبرې کوم، کله دغه خبرې کوم، مذهب کله د سیاست. نو تر ډېره په کومو مسایلو باندې دلته بحث کوي له خلکو سره؟ زیاتر خو د مذهب او کله د یوکرین کې جګړه چې روانه ده کله په دې باندې ګپ شپ لګوو، کله د فلسطین کې چې اوس کوم ظلم روان دی هغې باندې داسې خبرې کوو. دلته د کله د یهودیان د زاینس خلک نه دي هغوی سره بحث کوو پکې. نو او د افغانستان په اړه هم کله کله بحث کوئ له خلکو سره دوی سره؟ نو څه خلک د افغانیانو د خبرې کوي، لکه د طالبانو خبرې کوي چې هغوی ښه دي که ښه نه دي، څنګه چل دی، نو بس دا چې خپلې خپلې دغه. ارشد خان همدا اوس چې څوک په سکرین باندې ګوري په وطن کې دي ملګري دي د هغوی ته پیغام څه دی؟ ټوله غټه خبره چې د دین نه په ځان پوه کړې چې دین تاسو ته څه وایي، لکه دا نه چې ملا صاحب تاسو ته څه وایي، چې ته په خپله لکه معلومات وکړې چې تا د دین څه وایي. بالکل ډېره زیاته مننه ارشد. ډېره مننه. کور ودان سلام. Never know the true God. Now listen, this is Shura. Is it now? What is it from? I'm not a Muslim. Yeah, so I'm not a Christian, but I'm studying your Bible. And he said, and God that was Solomon were his soldiers. And this is in the Old Testament. You can't prove it. You go into Quran. Read your go on. You have no chance against me. I had a debate with Martin. I know you're going to fail miserably. I'm proving to you from the Quran. Allah is one God. درنو لیدونکو دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې د لندن په هایډ پارک کې مې تاسو ته وړاندې تر بلې هغې مو په لوی رب سپارم. السلام علیکم. Thank you.